دا خلک د څه شي په باب پوښتنه کوي دا هغه لوی خبر په باب په دغه راز ګډو وډو ویناو کې اخته دي هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر زر به دوی ته څرګند شي چې قیامت څه شی دی هو هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر زر به دوی ته څرګند شي چې قیامت څه شی دی آیا داسې نه ده چې موږ زمکه فرش غوړولې ده او غرونه مو په هغه کې د میخونو په څیر خخ کړی دي او تاسو نارینه او خځې مو جوړه پیدا کړی یې او تاسو خوب مو د آرام باعث ګرځولای دی او شپه مو پرده اچونکي او ورځ مو د ژوند وخت ګرځولای دی او تاسو د پاسه مو وو محکم اسمانونه درولې دي او یو ډیره زیاته روخانه او توده دیوه یعنی المر مو پیدا کړای دی او لوریځونه مو پر لپسې بارانونه راوړولې دي تر څو چې د هغو په وسیله غلې شنیلی او ګڼ باغونه راځرغون کړو بشکه د فیصله ورځ یو ټاکلی وخت دی په هغه ورځ کې به په شپېلې کې پوکای وهل شي تاسو به ډلې راوېستل شي او اسمان به پرانستل شي ان تر دې چې هغه به دروازې جوړ شي او غرونه به وخوځول شي تر دې پورې چې سراب یعنی د زمکه د مخ سپین زګ وګرځي په حقیقت کې جهنم یو څارن ځای دی سرکشان او هستوګن ځای دی چې په هغه کې به دوی په مودو پراته وي په هغه کې به هیڅ د کوم یخ او څخلو ورشي خوند هغوی ونه څکی څه چې مومي هغه به یوازې شیدلی او د زخمونو وینې زوی وي د هغو د تیرو کړو عملونو پورا او بشپړه بدله هغه هیڅ د قیامت ورځې د حساب هیله نه لرله او زمونږ آیاتونه هغوی بیخي دروغ ګڼلیو داسې حال کې چې موږ هر شی په شمار لیکل اوس خوند وڅکي موږ به تاسو ته العذاب پته هیڅ بل شی در زیات نکړو بشکه د پرهیزګارانو لپاره کامیابی ده باغونه او انګور او نوې پیغلې همزولین جونی او ډک جامونه او هلته هیڅ چټي او درو خبره هغوی نه اوري بدلاو پورا لوريان استاد پروردگار لورینه د هغه زیات مهربان خدای له لوري څخه چې د زمکه او اسمانونو او د هغه دواړو په منځ کې د هر شي څښتن دی د هغه په مخ کې هیڅ څوک د خبرو کولو وس نه لري په هغه ورځ چې روح او پرښتې په لیکو کې درې دلی وي هیڅ څوک به خبرې نه کوي پرته له هغه چې رحمان خدای اجازه ورکړي او هغه به حق خبرې کوي هغه ورځ حق ده نو اوس چې د چا زړه غواړي د خپل پروردګار لوري ته دی ورګرځي د لولار دی ونیسي مونږ تاسو خلکو ته له هغه عذاب نه ویره دراچولې ده چې نږدې راتلونکی دی په هغه ورځ به بنی آدم ته ټول هغه ستر سترګو راشي چې د لاسونو هغه مخکې لګلیو او کافر به د افسوس فریاد وکړي چې کاش کې زه خاورې وای